کله هم تاسو د نه مخکې په ډیجیټل پنسل باندې کار کړی ده یا آټوم ایستی اوسي یا وکیم چې کوم ډیوایس د هغه تاسو استفاده کړی اوسي نو دې ویډیو کې هم دقسې یو پنسل مونږه ریویو کوو چې کوم تېره ویډیو کې مونږ آیپیډ ریویو کړی د هغه آیپیډ مربوط چې کوم پنسلز ده نو اپل پنسل په نوم یادیږي چې هغه څنګه استفاده کیږي آیپیډ کې څه خصوصیات لري کوم شیان ته پکې کولی شي نو ټول هغه ډیټیلز او هغه مشخصات به دې ویډیو کې مونږ د اپل پنسل ګورو نو اپل پنسل اول خو تاسو چې وګورئ داسې یو پنسل ده نږدې رانه غورځېدلی و نو داسې یو پنسل ده نو دې کیمرې کې به تاسو ته وښیم چې صفحه ښکاره شي نو دومره سایز کې یو پنسل ده دې نه مخکې چې اپل پنسلز ول هغه لږ څه مختلف ول چینجز پکې څه ول چې دا خپله وایرلیس چارجنګ لري تیر اپل پنسل چې ول دلته به یو پوښېدل ده دا به دې باستو اپل کې چې کوم دلته د اپل ځای ده دلته به تاسو چارج کې ورکوو نو هغه به خپله چارج کېدو اوس دا څه کوي دا وایرلیس چارجنګ لري دغه ځای تاسو که وګورئ اپل پنسل لیکل شوی نو دغه ځای کې دا خپل میګنیټ لري مقناطیس لري نو چې کله اپل ته تاسو راشئ ګوره زه دلته راځم نو چې دلته زه راشم دا دې کې زه پرېږدم وینې دا خپله سناپ شو چې سناپ شي دلته تاسو ته ښیي چې اپل پنسل تاسو په آیپیډ سره کنیکټ شو نه وایي چې تاسو کله اپل پنسل اخلئ دا به تاسو آیپیډ سره پیډ نه وي ته به دا اخلئ پیر کوئ سیټینګز ته به ځئ د اپل سیټینګز ته د آیپیډ سیټینګز ته دی هغه نه به دا اپل پنسل دی پیر کې او بیا به چارج هم زیرو وي ته به دا بیرته چارج کوئ نو هغه چارج نه بعد ته کولی شي چې خپل اپل پنسل استفاده شروع کړي نو ما تقریبا چارج لري نو اوس که اپل پنسل مونږ استفاده کول که زه یو کلیک کوم ډایرکټ په سکرین باندې راځي او که زه یو دفعه خپل اپل به انلاک کوم اوس راځي د اپل پنسل خصوصیات په اپل سره آیپیډ سره څه دي دلته که تاسو وګورئ په دې ایریا کې ما خپل یو ګیجټ انسټال کړی دی چې ماته د اپل آیپیډ چارج او د اپل پنسل چارج دلته ټول ښیي دا که تاسو نه لرئ نو چې داسې ډراګ ونیسئ ایډیټ به یې کوئ یا ایډ به یې کوئ دې ځای کې ایډ بټن ده نو دلته تاته ټول هغه ګیجټس چې کوم دي ویجټس ته کولی شي استفاده کړئ ما د اپل پنسل ویجټ استفاده کړی نو دې نه بعد راځو سیټینګز ته سیټینګز کې د اپل پنسل خپله دلته یو مینیو لري د اپل پنسل په نوم دې ځای کې نو دې ځای کې اپل پنسلز سیټینګ ده دې باندې چې زه کلیک کوم دلته ګوره اپل پنسل ماته چارج کوي چې څومره چارج شوی ډبل ټیپ څه کار کوي په دې ځای کې ته کولی شي دا ډبل ټیپ استفاده کوي سویچ بټن کرنټ ټول ټو اریسر ډبل ټیپ دا کار کوي ته هر یو دې کې چې انتخاب کوي چې کله هم د اپل پنسل په دې زمانه ته داسې ډبل کلیک کوي یا ډبل ټیپ کوي نو هغه چینجز هلته اپلای کیږي نو ډراونګ چې دا آن دی پنسل سره ډرا کوي چې کله ته لاس باندې کله ډراینګ کوي هغه بیا کار نه کوي ته مجبور یې همیشه په اپل پنسل سره دی ډراینګ وکړي دا د سیټینګز دي اوس راځو چې اپل پنسل په کوم ځایانو کې کومه طریقې سره تاسو کولی شئ هغه استفاده کړئ اول راځو نوټس ته چې کوم نوټس دي نوټس ته چې زه راشم ما دلته نیو نوټ واخیستو چې ګوره کله دا آف وي ته خپله کولی شئ ولیکې اپل پنسل نه بغیر خو چې کله هم تا دلته د اپل پنسل آن کو نو اوس ته کولی شي چې په اپل پنسل سره دې لیکل وکړي اپل پنسل سره موږ دوه رقم لیکل کوو یو خو چې زه راشم ډایرکټ ولیکم صحیح ده یو دلته دې ځای کې که تاسو ګورئ ما سره اپل پنسل یو بل پنسل موډ ده چې ای پکې لیکل شوی ده نو دې کې چې زه کله لیکم واټ نو هغه ماته لغت ته چینج کوي دلته که تاسو ګورئ واټ په نوم یو لغت ولیکل شو نو دا دوه قسمه تاسو کولی شئ استفاده کوئ یو دا ده چې فری هینډ خپله چې هر څه لیکل غواړئ په همغه شیپ کې دې پاتې شي یو دا ده چې خپل نارمل ډیجیټل طریقې سره دې ولیکل شي خو په پنسل باندې تاسو لیکل کوئ کیبورډ نه استفاده کوئ زه لیکم چې what is
your name. نو ما ته what's your name دلته ټول ولیکل شو خپله برابر. نو دا طریقې سره زه کولی شم اپل پنسل په نوټس کې استفاده کوم. او بل زه خپله که اپل پنسل استفاده کوم دا چې د خط کوم چې کوم لغت د ما نه وي خوښ هغه کولی شي چې پاک کړي ټول. چې ودې لیکو مثلا لیکم چې Edward. نو دا دلته چې ولیکل شو دې معنی که زه بیرته راشم یو خط کش کوم سلیکټ کوي نو هغې کې بیا زه فارمیټ هر څه چینج کولی شم چې ایټالیک کوم بولډ کوم کټ شی کوم او که داسې خط کوم نو هغه ماته پاکوي. نو دې طریقې سره زه اپل پنسل څخه استفاده کولی شم. نو دلته موږ سره نور موډس هم شته دي چې کوم طریقې سره ته لیکل کوي. هایلایټر شته ده چې ته غواړې هایلایټ کې په کوم رنګ باندې هایلایټ کول غواړې هغه ټول تا سره دلته شته. زه مثلا که ولیکم ساید دا کولی شم څه وکړم هایلایټ کړم. نور موږ سره خط کش شته ده چې کله یو سټریټ لاین ویستل غواړو نو زه به خط کش استفاده کوم. خط کش که سره زه کولی شم چې یو سټریټ لاین استفاده کوم. دا خط کش زه کولی شم چې ځای چینج کوم روټیټ کوم. دې طریقو سره تاسو کولی شئ چې خپل اپل پنسل په سټیکی نوټس کې استفاده کړئ. غیر د دې نه نور زه څه کولی شم اپل پنسل سره چې کله زه د کارنر نه د کونج نه زه دا داسې راکش کړم ما ته شی کې ډایرکټ عکس اخلي سکرین شاټ اخلي. نو سکرین شاټ کې زه بیرته خپل لیکل چې هر څه وي رنګ زیړ کوم یا سپین کوم چې هر یو رنګ وي نو هغه لیکل په کې سکرین شاټ کولی شم. نه تنها صرف سټیکی نوټس کې چې هر ځای کې نور وي مثلا دې ځای یو سکرین شاټ اخلم د سره راځم سکرین شاټ واخیستل شو کلر انتخاب کوم مثلا وایم چې دغه اپلیکیشن دا اپلیکیشن ته چې شی کا ډاونلوډ کا هایلایټر. نو هغه ټول سیټینګز ته په اپل پنسل سره دې طریقې سره کولی شي چې ډیلیټ غواړي بس ډیلیټ کړئ سکرین شاټ ډیلیټ بشي. سکرین شاټ د کله واغست هغه ټول چیرې راځي ګیلریز ته راځي. نو دغه ګیلری دا سکرین شاټ د چې موږ مخکې اخیستی و. ډبل ټیپ چې خبره وه اپل پنسل دپاره د لیکلو د نوټس اخیستلو دپاره خپل نور بیل اپلیکیشنز هم دي چې ته کولی شي انسټال کړي. مثلا ما چې انسټال کړي دي پیجز په نوم ما یو اپلیکیشن انسټال کړی نیبو په نوم مې انسټال کړی سکیچ بک په نوم ما انسټال کړی. مثلا سکیچ بک ته چې زه راشم دا اوس یو سکیچ دی چې موږ بعض دوستانو په اپل پنسل باندې ویستلی و. دا که زه ټول آف کړم اوس که راشم زه یو نوی لیر واخلم او نوی لیر کې زه یو پنسل دا قلم راواخلم دې ځای کې دا راواخلم. ګوره چې زه هر رقم ته ډراونګ کوم په اپل پنسل باندې زه ډېر ښه طریقې سره خپل ډراونګز کولی شم. مثلا زه راځم یو فیس وباسم مثال ته کولی شي دلته راشې خپل پنسل د لاس کې ګوره که څوک آرټسټس وي نو زه به یې د رنګ چینج کړم د بیکګراونډ چې صفا ښکاره شي. اوس نو پوهېږم ښکار تاسو ته که نه ښکاري یو ګډ وډ رسم مې ویستی ده نو ته غواړې که سترګې ورکړې هر څه وکړې مثلا دې ځین ته بیا ورکولی شي. او بیرته دلته چې تاسو اوس مثلا سترګه ما غلطه ویستله دلته چې زه ډبل ټیپ کړم مخکې مې ویلې دا پنسل پاک ته تبدیلېږي زه کولی شم چې دا بیرته پاک کړم بیا ډبل ټیپ کړم راشم دلته رنګ انتخاب کړم دې طریقې سره تاسو کولی شئ رسم پې وباسئ. بل دلته هم خطکش رنګ هر څه استفاده کولی شئ. که زه اوس بیرته لاړ شم دا کوم لیر ما انتخاب کړی کلیر یې کړم او
مثلا زه یو کور که وباسم 3D یا هر څه چې اوسي مثلا دلته راغلم ته کولی شي چې خپل 3D آرټس چې کوم دي په همدې آیپیډ کې په همدې اپل پنسل سره هغه ټول ډرا کړي. غیر د دې نه مثلا زه بل چې کوم اپلیکیشن و نیبو باندې و چې نیبو کې ما کوم نوټس چې دي هغه زه ټول دې کې لیکم. مثلا چې زه لاړ شم وګورم پیجز کې دا ګورې ما دا یو پیج ده دا یو رقم ته معلومات تاسو ته که ښکاري دلته ټول ما لیکلي هغه هم په همدې اپل پنسل باندې. او دې نه بغیر مثلا زه نوی پیج غواړم نوی پیج راغی زه اوس مثلا لیکل کوم لیکمه چې iPad review plus review. دا اوس تاسو کولی شئ چې په همدې باندې ځان ته نوټس ونیسئ چې زه څه پکې وایم زه پکې نیبو اپلیکیشن باید ووایم زه پکې چارجینګ ټیکنیکس وایم چې کومه څه تاسو کولی شئ چارج کړئ سټیکی نوټس یا نوټس نو دې طریقې سره ته کولی شئ ځان دپاره یو ښایسته طریقې سره رنګ یې چینج کړئ چې هر څه ته کول غواړئ دې ځای ته کولی شئ د هغې سیټینګس چینج کړئ. بل پنسل پاک هم شته ده ورکې هایلایټر هم شته چې دا ته غواړئ هایلایټ کړي. بیا سلیکشن پکې شته مثلا دا ما سلیکټ کو او دا زه هر ځای بل کې چې غواړم هغه زه کولی شم چې کیدم. دې طریقې سره زه اپل پنسل خپل مختلف طریقو سره استفاده کولی شم. بیا نور پیجز وو پیجز کو سیم دغه یو پیج اوپن شو زه دغلته مثلا څه هم چې لیکم په دې فرست ون چې کوم ای ورسره لیکل شوی د هغه اتوماتیک چینج کوي چې کوم ته هینډ رایټن ټیکسټ د هغه په د ډیجیټل یا د آیپیډ یا د کمپیوټر کوم ټیکسټ چې ده هغې سره یې تبدیلوي. دلته که تاسو وګورئ اوس سوپر لیکل شوی هغه ما خواته کو زه لیکم this is the review video of Apple pencil. خلاص هغه ټول چې کوم لیکل ما هلته وکړل هغه ما ته دلته د خط په شکل راغی چې کوم هم د ما نه په کار زه کولی شم چې داسې خط کوم هغه ځي او چې کوم زه داسې سلیکټ کوم هغه کولی شي سلیکټ یې کړي. نو څه هم سیټینګس چې ته کمپیوټر کې لټول غواړې هغه ټول دلته شته دي. بولډ ایټالیک کراس یا سټریک تھرو چې کوم ده رنګ یې چینج کول غواړې چې کوم هم سیټینګس ته غواړې چې په ټیکس کې د اپلای شي هغه ټول دلته تاسو کولی شئ اپلای کړئ. نو دا د موږ د اپل پنسل استفاده یوزیج دې نه هم نور ډېر یوزیجز لري چې تاسو کولی شئ چې اپل پنسل په هغې طریقې سره استفاده کړئ. او کوم اپلیکیشنز نور ډیجیټل آرټسټ چې کوم دی هغوی کوي چې کوم رسامي کوي یا نقشې وباسي په آیپیډ کې 3D که اوسي 3D بیل سافټویر ده او که 2D کې کوي یا رسم باندې کوي بیل سافټویر ده چې بعضې په پیسو دي او بعضې فری دي. نو کولی شئ چې هغه تاسو استفاده کوئ او څوک چې ضرورت لري کوم یو ته هغه انسټال کوئ. نو بلې ویډیو سره ګورو چې د اپل کې یا آیپیډ کې کوم ښه اپلیکیشنز دي یا اپس دي چې استفاده کوي هغه ستاسو اپ سټور کې. نو که چیرې ضرورت هم وسي کامنټس کې ولیکئ بیا به زه په هغې یو ویډیو جوړ کړم که نه یو بل موضوع ته به لاړ شو.